الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قدرمنو مستمعينو او مشاهدينو او دي پروگرامونو مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمونږ د دې درس او حلقې موضوع ده شروط د لا اله الا الله، چې یوه حلقه هغه تیره مونږ په دې شروطو ذکر کړه، مقدمه او ورسره یو شرط چې هغه علم. د لا اله الا الله شروط ځینې علماو هغه ذکر کړی او کتابونه یې پرې لیکلي دي، خو زه په اختصار سره لکه چې په دې کتاب کې زمون هغه ذکر دی د لا اله الا الله شروط 7 ودي. اول شرط هغه د علم، العلم بلا اله الا الله، علم لرل او راوړل په لا اله الا الله چې دا منافی دی د جهل سره. اجمالی به یو ځل ذکر کم داو وړه. دویم شرط د شروطونه هغه د الیقین، یقین کول په لا اله الا الله او د هغې په مدلول او مفهوم، او دا منافی دی د شک سره. شک به نه کوي په لا اله الا الله کې. دریم شرط د شروطو د لا اله الا الله هغه دی الانقیاد، چې ته به د لا اله الا الله ته ځان تسلیموي، په تسلیمۍ سره به یې وایې. او بل د لا اله الا الله د شروطو نه هغه القبول، چې ته به د لا اله الا الله په تمامه معنا قبلوي او غاړه به ورته ږدي. او پنځم شرط د شروطو نه هغه الصدق بلا اله الا الله، چې ته به په دې لا اله الا الله کې رښتینی او صادق یې، چې دا منافی دی د کذب سره. او شپږم شرط د شروطو نه هغه دا د المحبه، چې ته به د لا اله الا الله سره محبت لري، د محبت د وجه به یې وایې، چې دا منافی ده د بغض و نفرت سره. بغض و نفرت به دې نه د لا اله الا الله سره. اوم هغه دی د شروطو د لا اله الا الله الاخلاص، چې ته به په کمال اخلاص سره دا لا اله الا الله هغه به دې ویلي وي او یقین به دې پرې کړي وي او قبولیت به دې وي پې او غاړه به دې ایښوستې وي او رښتینی به یم پکې او په محبت سره، خو د اخلاص په حالت کې. د دې وجې نه دا دویم شرط چې یقین دی، نو ته به د دې کلمې
په الفاظو به هم یقین لري، په معنا به هم یقین لري، په مدلول او مفهوم باندې به هم یقین لري. جازم، ځکه په شک سره دا کلمه نه قبلیږي، او نه په ګمان سره او نه په تردد سره. د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باب احادیث دي، بلکې د هغې نه مخکې د الله سبحانه وتعالی وینا ده او قول دی. فرمایلی دي انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. مؤمنان هغه خلق دي چې دوی ایمان لري په الله جل جلاله باندې او داغه پر رسول باندې ایمان دی او کلمه ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله، او ثم لم يرتابوا، بیا په دې خپله کلمه ویلو کې شک نه کوي بلکې یقین کوي. او کله چې یقین وو نو بیا جاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل الله، بیا دغسې کس د الله په لاره کې جهاد هم کوي، په مالم جهاد کوي او په جانم جهاد کوي، او دا فی سبیل الله د الله په لاره کې. نو کله چې دغسې په یقین سره کلمه ویلې وي نو الله سبحانه وتعالی د هغوی په حق کې وایي اولئک هم الصادقون. نو دغه کسان هم دوی دي رښتیني په دې کلمه کې. د دې وجې نه په لسګونو داسې نور آیتونه دي چې مؤمنان ایمان کې شک نه کوي، عقیده کې شک نه کوي، په دې کلمه کې شک نه کوي او دا په یقین سره وایي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې هم فرمایلی دي چې یو کس هغه په دې کلمه کې یقین ولري لکه چې محمد رسول الله په دې کلمه یقین وو، ځکه هغه پس یو حدیث کې چې مسلم روایت کړی هغه وایي چې اشهد ان لا اله الا الله. یو سړی دی ګواهي کوي چې زه توحید منم وانی رسول الله، او بیا هغه دا خبره کوي چې زه د الله رسول یم، استاذ یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه هم دا کلمه ویلې ده، توحید قبول کړی او بیا دا اقرار هم کړی چې لا اله الا الله وانی رسول الله. نو لا یلقى الله بهما عبد غیر شاک فیهما الا دخل الجنه. نو دی د الله سره په دې دواړو کلمو نه مخامخ کېږي د شک په حالت کې. نو کله چې د یقین په حالت کې دا کلمه ویلې وي او ایمان یې راوړی وي په کمال یقین سره، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دخل الجنه، د جنت والا جوړ دی. د دې وجې نه حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو بل حدیث کې وایي كل امتی يدخلون الجنه الا من ابى. قلنا یا رسول الله من ابى؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. یو سړی دی هغه د جنت نه ممانعت کوي، نو هغه ویل یا رسول الله دا څوک چې ممانعت کوي دا څوک دی چې هغه م وایي زه به جنت ته نه ځم، داسې څوک به م وي؟ هغه ویل او شته، چا چې زما تابعداري وکړه هغه به جنت ته داخلیږي، او چا چې زما نافرمانی وکړه نو د ځان د جنت نه منع که. نو یو سړی خو خولې باندې نه وایي زه جنت ته نه ځم، کردار ته به یې ګوري، اعمالو ته به یې ګوري، اتباع ته به یې ګوري، مینه او محبت ته به یې ګوري، یقین ته به یې ګوري چې دا څومره په دې کلمه باندې یقین لري. نو په یقین سره به دی جنت ته داخلیږي. او بل شرط د شروطو نه چې هغه دریم شرط و چې القبول ورته ویلي، چې کله تا علم راغی او بیا د یقین راغی نو ته باید دغه ټولې خبرې په زړه باندې تسلیم کړي، ځکه د دې کلمې مقتضا دا ده چې دا کلمه به په زړه باندې یقین پې کوي
په ژبه باندې به اقرار کوي نو چا چې دا کلمه هغه په زړه یقیني نه و په خولې پې اقرار نه و نو دغه ته وایي کافر. کافر چیرې په دې کلمه باندې اقرار نه کوي او چیرته بیا په دې باندې باور نه کوي. نو دې وجې نه دا بیا انکار یا ردول د دې کلمې یا عدم قبولیت د دې کلمې نه هغه به یا کبر وي یا به عناد وي او یا به حسد وي. نو اکثره چې کله کفارو ته ګوري مشرکینو ته ګوري چې کله دا دین رد کړی د کلمه یې رد کړې پیغمبر یې رد کړی قرآن یې رد کړی په دقه کبر غرور. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی فرمایي انهم كانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون. وایي کله به دې چې دو ته وویلې لا اله الا الله ووایي دوی به ځانونه غټ ګڼل عناد به یې کاو تکبر به یې کاو او شور شغب به یې ایسته جوړ که. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې کافرانو به ویلې د خپلو اتباعو ته لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. تاسو کله چې قرآن تاسو ته بیانېږي شور شغب جوړ کړئ او دا به ستاسو هغه کامیابي او په دې به تاسو غالبه کېږئ. نو دې وجې نه کافر مشرک قرآن ته غوږ نه ږدي په قرآن یقین نه لري په قرآن باندې باور نه لري نو ځکه هغوی اسلام نه مني اسلام یې نه ده قبول کړی. او بل څلورم شرط چې هغه انقیاد و انقیاد دا ضروري ده توحید ته تسلیمېدل توحید ته دا ډېر ضروري خبره ده او دا یو حقیقي محک دی او دا یو عملی مظهر دی د ایمان دپاره او په دې باندې د انسان هغه شریعت او هغه دین محقق کیږي. د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې هم د دې ذکر کړی او د هغې نه مخکې الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې فرمایلی دي ومن یسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. چا چې خپل ځان الله ته تسلیم که په داسې حال کې چې هغه محسن و او په داسې حال کې چې هغه ټینګ منګولې ولګولې په هغه رسۍ باندې چې هغه عروة الوثقى لا اله الا الله دی محمد رسول الله دی. نو د داسې خلکو انجام عاقبت بم هغه ښه وي والى الله عاقبة الامور او الله لره انجام او عاقبت هغه د کارونو دی او دا نه حاصلېږي مګر هم د کمال او تمام انقیاد نه. او پنځم شرط د شروطو هغه صدق او رښتینولي ده چې دی به په د خپل قول کې صادق وي اقرار کې به صادق وي په دې کلمه کې به دی په ژبه او په زړه هغه به صادق وي. ځکه که یو سړی په ژبه یې وایي او په زړه باندې صدق نه وي او مکذب وي دا بیا منافق دی او بیا د دې په زړه کې نفاق دی. نو ځکه الله سبحانه وتعالی مذمت کوي د داسې منافقینو یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبهم. دوی په ژبه باندې وایي لیکن په زړونو باندې باور نه کوي په زړونو باندې باور نه کوي. ځکه د منافقینو ګڼ شمېر صفتونه دي. د اول سپارې په ابتدا کې چې کله الله سبحانه وتعالی د درې ډلو ذکر کوي د مؤمنانو ذکر کوي او بیا د دې منافقینو د کافرانو ذکر کوي او بیا په دریم ځل د منافقینو ذکر کوي او بیا د دې مؤمنانو ذکر په څلور پنځو آیتونو کې حکم دنیوي او اخروي اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون او بیا په دوه آیتونو کې د کافر ذکر کوي چې کافران عنادي هغونه الله غوږونه سترګې او فهم حقیقي هغه اغیستې ده او دنیوي حکم دا دی او اخروي حکم دا دی ولهم عذاب عظیم. او بیا د دې منافقانو تذکره چې کوي
ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر او بعضې د خلکونه چې منافقان دي هغوی په خولې باندې وایي آمنا او دوی ایمان نه لري په زړه کې او دوی ګڼ شمېر صفتونه دي تقریبا د دو 15 صفتونه په دې آیتونو کې هغه ذکر شوي دي چې یو صفت یې هغه دا دی اقرار کوي او تصدیق او باور نه کوي لکه په دې آیت کریمه کې چې الله وویلې ویقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبهم د دوی په زړونو کې باور او تصدیق نشته نو ځکه منافقت کوي شپږم صفت هغه د محبت صفت دی محبت دا واجب دی د مؤمن دپاره په دې کلمه باندې د دې په مقتضیاتو باندې او محبت کول د دې د اهل سره چې چا دا کلمه ویلې ده چې هغه مؤمنان دي او د مؤمن یو لوی صفت دا ده چې دی به د یو مسلمان سره محبت کوي د هغه د مسلمانۍ په وجه د موحد سره محبت کوي د هغه د توحید په وجه د یو متبع الرسول سره به محبت کوي د هغه د اتباع د وجې او دغه کس به د الله خبره د رسول الله خبره به د هر چا د خبرې نه مخکې کوي یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله ای مؤمنانو تاسو مه مخکې کېږئ د الله د حکم نه او نه د رسول الله د حکم نه ځان مخته مه کوئ دا د مؤمنانو یو چت صفت دی بلکې مینه او محبت یې د همدغه کلمې په وجه یې ځکه حدیث کې راځي من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الایمان یو سړی ورکړم د الله دپاره وه منه یم د الله دپاره وه او ولاو برایم د الله دپاره وه نو یقینا دغه کس کامل مؤمن دی بله خبره هغه دا ده چې هغه د اخلاص په د کلمه کې ډېر اهم شی دی د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی په دې اخلاص باندې ګڼ شمېر آیتونه هغه ذکر کړي دي وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین الله بندگانو ته امر نه ده کړی مګرم په دې خبره چې دوی به په دې خپل عبادت کې او طاعت کې بندگی کې الله ته مخلصین وي حنفا او اکسو مسلمانان به ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فإن الله یقینا الله پاک حرم علی النار حرام کړی دی په اور باندې من هغه کس قال لا اله الا الله چې هغه دا کلمه ویلې ده خو یبتغي بذلک وجه الله چې په دې سره د الله رضا لټوي د الله د پاره ویلي د الله د محبت د وجې ویلي وي نو دغه کس باندې الله سبحانه وتعالی جهنم حرام کړی دی د دې وجې نه قدرمنو معززو نن سبا هر سړی وایي چې زه مسلمان یم هر کس دعوه کوي چې موږ مسلمانان یو د دې وجې نه یو عالم په دې رابطه باندې یو ښایسته کتاب لیکلی چې هغه شیخ ابوبکر الجزائري رحمه الله هغه ته وایي نداءات الرحمن لأهل الایمان او دا آیتونه جمع کړي په دې کتاب کې چې یا ایها الذین آمنو ای د ایمان خوندانو ای مؤمنانو ای مسلمانانو او بیا د دې پوره تشریح کړي چې دا قرآن کریم کې تقریبا یو کم 90 کرته په دې خطاب سره الله سبحانه وتعالی خطاب کړی دی چې یا ایها الذین آمنو بیا عبدالله ابن مسعود وایي کله دې چې داسې خطاب اورېده فصغ سمعک غوږ به ورته کېدی اما وایي د دې نه به وروسته یا د خیر خبرې الله به پې امر کړي او یا به د شر خبرې الله به منع کړي چې کله امر کړي هغه ته وایي مأمورات او کله چې نهی کړي هغه ته وایي منهیات په مأموراتو باندې عمل کول دي او په منهیاتو باندې عمل نه کول دي ځکه زموږ دا دین دا اوامر او منواهی چې دي دا ټول دین به یا وایي مأمورات وي یا به منهیات وي یا به الله وایي چې وکړه امر به پې کړي لکه اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وجاهدوا في سبيل الله وأتموا الحج والعمرة لله وأتموا الصيام إلى الليل وآتوا الزکاة دا مختلفو
احکاماتو باندې الله سبحانه وتعالی حکم کړی او یا به نهی کړي، لکه الله سبحانه وتعالی د شرک نه منع کړي، د غیبت نه منع کړي، د قتل د نفس معصوم نه منع کړي، دارنګه د حرام نه منع کړي، د زنا نه منع کړي. الله سبحانه وتعالی ګڼ شمېر آیتونو کې منهیات دي چې هغه ته نواهي وایي، نو هغه به بیا نه کوي. المهم الله سبحانه وتعالی په دې توحید باندې مونږ او تاسو ته امر کړی، فاعلم انه لا اله الا الله، او د شرک نه مونږ منع کړي. الله سبحانه وتعالی دې مونږ او تاسو په دې توحید باندې قائم لري، او الله سبحانه وتعالی دې مونږ او تاسو دې شرک نه بچ کړي. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له